السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې مونږ د کې فینیشینګ کار کوو. مونږ بدلته په دې چې کوم د گیټ د لپاره مونږ دا کوم برجې جوړې کړې دي دې باندې به یو ډیزاین کوو. دا ډیزاین به مونږ کاپی کوو او په دې باندې به پیسټ کوو. نو دا ډیزاین به مونږ سره د دې نه شروع کیږي داسې او دلته به ختميږي. تاسو بل تراشي چې دا اول د وګورئ چې راسونه د مونږ سره سوري اول د ډیسټنس معلومومه دا 1 انچ لري. نو زه به داسې د دې نه په دې طرف باندې به زه 1 انچ لاړ شم. بیا به 1 انچ پوینټ به زه داسې په بره باندې دلته یو لاین ووهمه او دا به زه ټول ډیلیټ کم. داسې زه به دې نه دا دی کاپي کمه. دا به اول میک ګروپ کم او بیا به مونږ کاپي کوو. صحیح ده. نو زه به دا والم کاپي او دلته به راشم په دې ګوټه دې کې بیا پرېږدم دا ګوټ باندې. صحیح ده. نو دا مونږ روټیټ کوو ځکه چې دا مونږ له بار طرف ته پکار دی. داسې روټیټ پکار دی. نو اول به زه دا روټیټ کمه. روټیټ لپاره به زه دلته راشم او بیا به زه راشم په زیډ اکسس یا به کیبورډ نه به ایر ووهئ نو تاسو به دا اکسس چې کوم دی دا به لاک شي. صحیح ده. بیا به تاسو بل اکسس نه دي. نو تاسو راشئ دلته کلیک وکئ. دې طرف ته راوستل غواړئ نو زه به دا راولم داسې په دې انګل کې. اوس دا تاسو واپس د دې نه ایکسپلورټ کئ او یو کاپی به بل اولو دې طرف ته. نو زه رایر پارسه چل کوم چې زه به دا کوم میرر کم. صحیح ده. ځکه چې بار بار مالا دغه نه کول پکار. نو زه به راشم د ریګیټ په دې سنټر باندې به والم لږ به زوم کم دې کې او انټر وکم. موږ نه غلطي وشوه. موږ له کاپي اخیستل پکار دي. موږ کنټرول بټن نه ووالي. نو دا غلطي مه کوئ. دا زمانه وشوله تاسو یې مه کوئ. صحیح ده. کنټرول بټن ووهئ نو دا به تاسو سره اوس کاپي شلته. نو زه به راشم دا به زه ایکسپلورټ کم او تاسو به څه وکئ سلیکټ به کوئ دا 3 ایجز او را به شئ په پالومي بیا په دې کلیک کئ. دا به مونږ یو طرف ته کیږو. نو زه به دا والمه. زه به دا دې کې کیرم دې ګوټ کې او دا به دلته روټیټ کمه او په زیډ اکسس باندې بیا زه داسې روټیټ کم په 90 انګل کې. یا که تاسو بالکل د دې دیوال ته برابر کوئ کنه نو لپاره طریقه ښیم. تاسو به چې کوئ کنه نو تاسو به اوس دا والئ ګوره زیډ اکسس ته لاک کو د دې نه والا تر دې پورې به کلیک وکړي او بیا به لاړ شي دې لاین باندې به کلیک وکړي. دا به تاسو سره بالکل په دې انګل کې دې سره برابر راشي. دا تاسو واپس روټیټ کړئ په 180 انګل کې. نو 180 انګل کې به څنګه کوو ګوره 180 انګل ته به راشئ دلته 180 انګل او داسې بیا روټیټ کړئ او لږ به بیا دا تاسو 180 بل ته ولي کنه به تاسو سره 180 انګل کې دغه شي روټیټ شي او دا به اوس مونږ را به شو. دا به مونږ سلیکټ کړو او بیا به لاړ شو پالومي ته بیا په دې کلیک کړو. نو اوس ته وګوره اوس شو. صحیح ده. اصل کې سنټر کې پروت کنه مطلب د یو سایډ نه شروع کول پکار دی. نو دا ته وګوره دې کې مونږ سره دا ډیزاین وشو او که تاسو دلته لږ غونتې کنټرول زیډ کو به دا لږ کنټرول زیډ کم او زه به دې نه میرر والم دا به ډیلیټ کم. صحیح ده. نو زه به دا میرر والم دی نه میرر سوري مونږ سره میرر اکثر په دې باندې دا بل کمانډ بل سافټویر دغه استعمالومه کمانډ نو دا داسې نه ده. سنټر سره علم میرر کنټرول مې پریس کو. صحیح ده. نو اوس به تاسو راشئ په دې ایجز به کلیک کئ او بیا به والئ پالومي او په دې به کلیک کئ. داسې دې طرف ته هم دا دغه وکئ. دا عمده چې څه محنت هم دلته کړی دې کې مو وکړه. صحیح ده. دلته به څه لږ غوندې را ایکسټرا یو پارټ راشي د ایجز نو پالومي او په دې کلیک کړه. صحیح ده. ورته وګوره تاسو سره داسې غوندې ډیزاین جوړ شي نو لږ ښه ښکاري که نه. اوس لږ ګیټ لږ شکل اختیاروئ ورو ورو. اوس موږ به دلته بل یو کار کوو چې د کور مخې ته به موږ یو لار غوندې جوړو. نو زه راځم اول د دې نه یو کافي علم بس هم د دې مطابق جوړوم. زه به والم چې یاره په دې دا زیډ اکس دا ریډ اکسس به والو چې په دې کې را سره د لاین لاړ شي. نو زه اول د کور سره موږ لږ غوندې پټ پات جوړو. صحیح ده. نو زه به پټ پات څونه جوړ کړم زه به 4 پټه جوړ کړم. دا به پټ پات وي او را به شو دې کې به د دې نه دا به 4 پټه بیا به دا موږ یو ځای کو خپل منځ کې. دا لاین به موږ دلته یو ځای کو
او دا لاین به موږ دلته یو دی کړو چې موږ سره دا پیس کریټ کړي. صحیح ده، پیس یې کریټ کو ته وګوره دا ګورم دا د ریورس کوم نو اصل کې دا وایټ نیمال که هغه بل سایډ دی که نه خو د انګل نه ښکاري ماته داسې اوس صحیح دی. اوس به موږ د دې نه څه چل کړو زه به دا د ایجز ماته یو پکار دی زه به راټول سلیکټ کړم رایټ کلیک به پرې وکړم او دا به زه ویلډ کړم ویلډ ایجز ویلډ شي مطلب یو ابجیکټ جوړ شي ګوره ته وګوره صحیح ده. اوس به زه داسې چل کوم چې د دې نه به زه داسې باندې مثال کې طور پر دا روډ شو موږ سره نو زه به 12 پټ والم روډ او داسې به دې څلور پټه نور والم دا بل پټ پات شي او دا به بند کو دا به داسې بند کو دلته به دا بند کی. صحیح ده، دا موږ سره روډ شو دا موږ سره یو پټ پات شو خو که تاسو وګورئ زه را روډ لږ ښکته کوم زه به دا ایکسټروډ کړم پوش پول به کړم په لاندې باندې ځکه چې دا موږ سره اوچت وي که نه زه به دا لږ ښکته کړم تقریبا زه به والم 9 انچې به زه را ښکته کړم او دا ایکسټرا ایجز به ترې زه ډیلیټ کړم دلته هم دا هم ترې ډیلیټ کړو. صحیح ده، د دروازې سره برابر به موږ داسې یو لاین والو چې دا موږ کټ کو. صحیح ده، داسې یو لاین والو او په لاندې باندې هم دلته والو داسې په زیډ اکسس کې زما دا موس نن لږ بیا ورانې کوي پته نه لګي چې څه وجه ده. زه به دا د لږ سلوپ جوړوم نو زه به دا دې ډیلیټ کړم. اوس به زه دا ما څونه 9 انچې اغوستی و نو زه به داسې چلو کوم چې دې کې به 9 انچې په زیډ اکسس باندې لاین والم او بیا به دا لاین دلته میلاو کوم او بیا به د دې ګوټ نه به زه یو لاین ووهم داسې. صحیح ده، او اوس به زه څه کوم زه به لاړ شم دا به ایج به سلیکټ کړم فالو می او بیا په دې کلیک کړم ته وګوره تاسو سره یو سلوپ غوندې جوړ شو. صحیح ده، مقصد دا سلوپ غوندې چې ګاډی نه ننوځي نو په دا کې به ننوځي سلوپ به وي پکې. زه به آرک والم دیر نه او اوس به داسې چالو کړي چې دا دې به سلیکټ کړي سوري دا ایج به سلیکټ کړي فالو می ته به لاړ شي بیا په دې کلیک کړي ته وګوره تاسو به دا دې ټول دغه شانتې اوار شي نو داسې دا طرف هم وکړئ په خپله وکړئ. صحیح ده، همدغه طریقې ده دې کې نور دا هېڅ نشته دی. بیا موږ سره دلته دا ځای نه چې کوم وي زه به لاړ شم دا ایکسټینشن سوري ډیفالټ ټری به زه شو کړم دا اکثر بند کړم پکار دی چې اکټیو ساتو نو دې کې به زه یو کلر ورکم دا کلر دلته به زه دا کلر ورکم یو بدل کلر ورکو داسې نه چې چېرته هغې سره مکس شي زه به له دا ورکم او روډ له به ورکو داسې ګری کلر کې دا به روډ شي او دا به سیمټ شي او دا به نور سیمټ شي دا سایډ دام او په دې روډ کې تاسو رالی د سنټر کې ملاین ووالو داسې. صحیح ده، او اوس به پکې موږ د دې نه 2 انچې به موږ والو 2 انچې به موږ دې طرف ته او 2 انچې موږ هغې طرف ته دا منځ کې به دا ډیلیټ کو او دې له ته وایټ کلر ورک. صحیح ده، دا وګوره دا روډ ته شان تاسو سره په دې کې جوړېږي ورو نور دې کې چې کوم انوایرمنټ خبرې دي مطلب دې سره موږ اخوا دېخوا ځمکه جوړو بیا ونې پکې لګو بله څیزونه دي پکې نو هغه به موږ په انشاءالله په را روان کلاسونو کې کوو. نو دې کې د تاسو ته بیسک 3D کار کوم چې کوم دی کې 3D کې څه مسله راځي تاسو ته هغه ښایم او تاسو ته ما ویلي رینډر دپاره موږ سافټویر استعمالو. رینډر کې موږ سره اپشن دی ټوین موشن دی لومین دی او D5 دی زما ټول نه خوښ D5 دی D5 کې AI هم ایډ ده او D5 کې موږ سره ایسټس هم ډیر وي او سلیمټ پورې موږ سره هغه فریم وي نو تاسو په باندې کار کولی شئ او هغې کې چې کومه AI ده نو تاسو کار ډیر زیات تیز دی. بل هغې کې پری سیټس دي لکه که تاسو انیمیشن کوئ یا تاسو ټیکسچر جوړوئ یا ګوره تاسو په هغې کې یو تصویر وکړئ هم تاسو له هغه د AI په مدد سره ټیکسچر ته کنورټ کړي نو ډیر کارونه هغې کې کېږي انشاءالله موږ به هغه کوو او زه به تاسو سره D5 ښایم چې D5 باندې به موږ کار څنګه کوو. یا ساتئ دا پروجیکټ به موږ رینډر کوو خو چې کله موږ رینډر سافټویر لږ ډیر ووایو نو په هغې کې پریکټس دوران کې موږ هم په دې باندې کار کوو. صحیح ده، نو انشاءالله بل کلاس کې موږ د نوي پروجیکټ سره شو مله اجازت راکړئ پورې د الله حافظ.